اصل کې امام ابن حجر رحمه الله دا حدیث راوړو د دې لپاره چې د روجتي وسحالي دا ډېر فایدمن حدیث دی زموږ ټولو لپاره او دې ته موږ ټول ضرورت لرو. من لم يدع قول الزور، چا چې د دروغو وینا پرې نه ښوده، چا چې د دروغو وینا پرې نه ښوده. الزور الکلام الزور هغه دروغو ته وایي او دغه شان په دې کې د دروغو ګواهي هم دننه راله. او بلکې علما وی په دې کې هر هغه کار او هر هغه وینا داخله ده چې هغه د حق نه کږي، ځکه چې په اصل کې دا د زور کې معنی د میل او انحراف پرته ده، د یو شي نه د کږېدو. نو معنی دا شوی چې د حق نه کږېده، په دې کې دننه ټولې خبرې راغلي. والعمل به او بیا په دې باندې عمل کول، باطله وینا د یو سړی په عمل کې. والجهل او جهل پرې نه دي. دلته د جهل نه مراد هغه جهل نه دی کوم چې د علم په مقابله کې راځي. دلته د جهل نه مراد د صبر په مقابله کې بې صبري کول، دا تی مراد دی. لکه یو سړی تا سره زیاتې وکړي که نه او ته صبر ونه کړي، بې صبري په ځان کې راولي او د هغه جواب وکړي او د هغه سره جنګ شروع کړي او د ځان نه قمقل جوړ کړي. دا معنی دی حدیث. نو علماو د دې حدیث نه دا فایده راویستې ده چې روجتي انسان ته دا امر شوی دی چې دی به د خپلې ژبې حفاظت کوي. هر هغه وینا ما د اکثریت مخکې چې ما تاسو ته ووي، هر هغه وینا چې د حق نه کږئ، په دې کې دا ټولې خبرې دننه راغلي. د دروغو نه به روجتي انسان ځان لرې ساتي، د دروغو د ګواهي نه به ځان لرې ساتي، د غیبت نه به ځان لرې ساتي، د چغلخورۍ نه به ځان لرې ساتي. امام ترمذي رحمه الله چې دا حدیث راوړی دی نو په دې باندې باب داسې تړلی دی، باب ما جاء في التشدید في الغیبة للصائم. هغه د غیبت په مسله کې دا حدیث راوړی دی. دغه شان هر ګناه په دې کې داخله شو، والعمل به په دې باندې عمل کوي. هر ګناه مسلمان به ځان د هرې ګناه نه لرې ساتي، د هر قسمه ګناه نه به ځان لرې ساتي. د حدیث کې تاسو واورئ دا خبره چې الله ته دغې روجې بیا څه ضرورت دی چې تا صرف ځان د خوراک نه منع کړی او د څښاک نه. د ډېرو خلکو روجه صرف دغه ده، د ډېرو خلکو روجه هغه صرف دغه ده. دروغ، دوکې، دړاکې، فیسبوک کې حرام شینه ګوره، سندرې ګوره، ټنګ ټکور ګوره، کنځلې کوه، مازدیګر کې جګړې کوه، هر څه کوه، خوجي زموږ روجه ده. دا ډېره ښکلې روجه ده، صرف د خوراک او د څښاک نه ځان منع کړي، د حرامو نه به ځان څوک روجه کوي. سبحان الله، د دې خلکو د عقل ته زه حیران شم چې ځان یې منع کړی دی د هغه شي نه چې هغه د دې وخت نه علاوه حلال دی. لکه خوراک د روژه ماتي د ټیم نه بعد حلال دی که حرام دی؟ حلال دی. د هغې نه ځان منع کړی دی او کوم کار چې هر وخت حرام دی هغې کې واقع دی، لکه دروغ ویل یا د سترګو په زینا کې حرامو ته ګوري یا حرام کوي یا بله څه طریقه باندې. دا ناشنا روژه ده. او دا یو حقیقت درته وایم چې پښتانه اکثر دا روجې نیسي. د پښتنو اکثر روجې چې دي هغه صرف د خوراک او د څښاک دي بس. او هغه هم دومره تندی ورته تریو کړی، دومره د یو نیم به مازدیګر راپاسي یا به روژه ماتي ته لږ ټیم پاتې او په الله به احسان راړی سمته یاره دې کال ورځې ډېرې اوږدې دي او به یې زه رابل ووایي د ده روژه وي سر ته ختلې ده. د ده د سره سره روژه نه دی چې روژه سر ته ختلې، روژه سر ته څنګه خېږي؟ راشه ته د نیکانو خلکو روجې وینه، د هغوی روجې داسې نه چا پکې اوده پراته که لږ ساعت له پکې دمه وکړي وکړي، نور هغوی په عباداتو کې دا تېروي. چېرته خو د هغوی سر ته دا روجه ونه خته. علما پکې درسونه کوي، تفسیرونه پکې بیانوي، د سحر نه ورته کښېني د هغه د ماښام د بانګ نه لږ ساعت مخکې پورې تفسیر بیانوي. هغه چې د سر ته روجه ونه خته
او دی به مازدیګر راپاسي او ماښام به راپاسي سترګلي به یې پړسېدلي او روژې سر ته وخېږي یو مضبوط سړي خوا کې کښېنوه چې روژې سر ته خېږي که نه دا زموږ د پښتنو خبرې دي او بعض وایي د جي نسوار نه وي لږ ولې طبیعت یې خراب دی دا څه خبرې شوې او په واوره باندې جګړه او په سبزۍ باندې جګړه او په فروټو باندې جګړه تر دې پورې خبره دې ته راورسېږي چې یو بل یې پکې وجري مري او دا وایي چې د روژې نیولې ده او بعض پکې سړي ته داسې ووایي وایي اخوا شکر روژه مې ده یعنې اخوا شه روژه مې د ښه دي وګوره به همداسې خبره روژه دي ده نو ته زیاتې کې روژه دي ده نو ته جګړې کې روژه دي ده ته کنځلې کې دا کومه روژه وایي تا نیولې ده ځکه دا خلک ډېر غریبانان دي حدیث کې راځي که نه امام ابن ماجه دا حدیث راوړی امام احمد هم راوړی ناشنا روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی داسې روژتیان هم شتي چې د هغوی نصیب د روژې نه صرف د هغوی نصیب په روژه کې صرف دا دی تنده او لوږه غریبانان نور هېڅ هم نشته نه ثوابونه شتي نه د الله رضا شتي هېڅ هم نشتي صرف دې غریب دا چلو کو چې ځان یې تږی کو او ځان یې وږی کو بس نور هېڅ هم نشتي نو د حدیث معنی دا دی چې مسلمان به ځان د هر قسمه ګناه نه لرې ساتي که هغه فعل دی او که هغه وینا ده بیا دلته دا فایده یې ده کوي چې دروغ ویل په روژه کې یا غیبت کول یا چغلخوري د دې سره روژه نه ماتېږي خو دومره ده چې د روژې اجر ورسره کمیږي لکه دا حدیث ملک صاحب مخکې وایي که نه چې یو سړی دی روژه به یې نیولي خو برخه یې د روژې نه صرف څه شی دی لوږه او تنده اجر یې ونه ګټو نو کوم سړی چې دروغ وایي په روژه کې یا چغلخوري کوي یا غیبتونه کوي یا کنځلې کوي یا بدر هر څه چې کوي دې سره د ده روژه نه ماتېږي کله د روژې اجر کم شي او کله ورته بلکل اجر میلاو نه شي خو صرف ته هغه فریضه ساقطه شي والعیاذ بالله بله مسله دلته فلیس لله حاجه معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی د ده دا روژه نه غواړي هغه روژه الله نه غواړي فلیس لله اراده فی صیامه ته حاجه نه مراد اراده ده یعنی الله دغه روژه نه غواړي کومه روژه چې ګډه وډه شوي د ګناهونو سره الله داسې روژه زموږ نه غواړي الله چې کومه روژه غواړي هغه دا غواړي چې موږ کې تقوا راشي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون چې په تاسو کې تقوا راشي رب العالمین دا روژه زموږ نه غواړي چې په موږ کې تقوا راشي روژه یوازې د معدې نه ده ګورې چې تا په معده باندې روژه راوستې ده روژه دا نه ده چې تا صرف خوله بنده کړې ده او څه پې خورې نه او څه پې څکې نه روژه د دې ژبې د حرامو نه روژه د سترګو ونیسه د حرامو نه د خپو باندې روژه ونیسه چې د حرامو طرف ته نه ځي په لاس باندې روژه ونیسه چې حرام کار پې ونه شي دا روژې دي ټولې صرف روژه دې ته ویل چې بس ما جي زه نه سس خورم او نه جي زه سس کوم نور هر څه کوه د دې یو نیم سړي دا کاري زمونږ یو کور کې ماشوم و هغه یو پیر لګیا و روژه کې وی زما روژه ده او هر څه خوړو نو ما ورته ویل ستا څنګه روژه ده چې ته دا خورې روژه ماته لږ ساعت مخکې مې ورته وی ما لا روژه نه ده ماته کړې نو ما دا په څه ماتېږي وی دا په روابزه ماتېږي او روابزه شربت خو ما نه دی څکلی د دې بعضو دقه ماشوم مثال دی یعنی چې روژه صرف په خوراک او څښاک باندې ماتېږي نور هر څه کوه هر څه کوه هر قسمه ګناه کوه هر قسمه دروغ وایه دړاکې کوه حرام او جګړې او قتل پکې هم کوه خو چې څه ونه خورې او څه ونه څکې بس بل دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې الله ته ضرورت نشتي د ده د روژې او الله نه غواړي دا روژه چې ده صرف
خوراک پرېښودی ده او څښاک یې پرېښودی ده الله ته دې ضرورت نشته دې معنی دا نه دی چې دی دې خوراک او څښاک هم شروع کړي دا یو زورنه ده دا څه ده زورنه ده لکه اوس دا حدیث ویلی شو چې وایي کوم سړی چې دروغ وایي او ګناهونه کوي الله ته د دې روجې ضرورت نشته چې د صرف خوراک او څښاک پرېښودي هغوی راشي ښه ښه چې به ضرورت نشته شروع وکړه په خوراک او څښاک باندې معنی دلته دا دی چې دا یو زورنه الله ورکوي درته التقلید چې دا څه روجه شوه چې تا به کې صرف ځان د خوراک او څښاک نه منع کړی او نور ګناهونه به کې کوي دلته بله فایده هغه ده چې روجتي انسان به بې صبري نه کوي والجهل دلته جهل وي که نه نو جهل په مقابله د صبر کې راځي ته به بې صبري نه کوې کیدای شي یو سړی بې صبري وکړي قمقلتوب وکړي خو ته به قمقلتوب نه کوې اکثر د مازدیګر په دې ټیم کې د پښتنو د روجې سرونه زړه ډېرې خېږي اکثر مخکې به ووایي ته به خپله روجې سر ته نه خېږې یو سړي تا ته کنځلې وکړي ته به نه کوې یو سړی جګړه کوي ته به نه کوې یو سړی بدردي وایي ته به نه کوې بلکې ته به دا وایې چې زما څه ده زما روجه ده انی صائم حدیث کی راځي په صحیحینو کې شته څومره خوندور حدیث دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قال الله وی ګوره دا خبره الله کوي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به د آدم د بچی هر عمل داغه د پاره دی الا الصيام سوای د روجې نه د خاص زما د پاره دی د عمل د روجې فضیلت ته وګوره الله وی د روجې خاص زما د پاره ده وانا اجزي به او زبر دی بدله ورکوم عرش والا رب چې کړه دا وی چې زبه بدله ورکوم او بدله ونه خو نو سوچو کې چې دا وسنګ بدله به دې حدیث کې مخکې دی چې والصيام جنه او روجې یو قسم ډال ډال کله چې تاسو لاس کې ډالي کنه د تورو د گزار نه د نیزو د غشو نه په ځان باندې کولی شي نو دغه شان په روجې سره انسان د ګناهونو نه ځان بچ کوي واذا كان دې لپاره مې دا حدیث وي واذا كان يوم صوم احدكم او تاسو کې چې کله چا روجې نیولي کنه فلا يرفث ولا يصخب نو دې کوروالی نه کوي دې چغې چغارې نه وایي کنزلی منزلی بدر دې ټول به کې دنه راځي فإن سابه أحد أو قاتله کچرته څوک د سره جنگ کوي یا دته کنزلی کوي فليقل إني امرؤ صائم نو دې ورته وایي چې ګوره زما روژه ده جواب نه درکو یعنی چې هغه شروع کړه ته هم شروع کړه والذي نفس محمد بيده دا حدیث به د فائدې لپاره پوره کړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم مې دی په الله باندې لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روجتي انسان د خولې نه چې کوم بینځي دا معدې بینځي چې معده خالي دا د الله په نز ډېرې خوشبو والا دی د مسکو د خوشبو نه دا خوشبو ته مزېداره د الله دا خوښه ده للصائم فرحتان يفرحهما د روجتي انسان دپاره دوه خوشحالیانې دي اذا افطر فرح کله چې دی روجه ماته کړي نو خوشحاله شي او دغشان کله چې په اختر راشي خوشحاله شي رمضان چې ختم شي یاره شکر دی چې دا روجې م پوره ونیوي او چې روجه ماتې م خوشحاله وي ځکه چې وږی شوی تږی شوی واذا لقي ربه فرح بصومه او دویمه خوشحالي د قیامت په ورځ ده کله چې دی الله سره میلاو شي او دی تله د اعمالو ډکه ویني د دې روجو د لاسه لکه دلته لږ ساعت مخکې الله څه وایي چې دې جزا به زه ورکوم نو چې دا انسان دا بېشماره جزا او د ناشنا حساب او بدله ویني نو دی بیا خوشحاله شي نو دوه خوشحالۍ د روژې د لپاره مقصدي خبره د حدیث کې څه هماره څه لپاره چې دروغ نه دا مسله په مخ کې تېره شوه دا ما څه دپاره ویل نه دا ما دې دپاره ووایي چې ویښ کښېنئ درس ته زه په پښتو کې لیږم که نه انګلیش کې لیږم
د حدیث مادې دپاره وي که څوک ورسره جنګ وکړي یا ورته څوک کنځلي وکړي نو دی دې ورته وایي چې زما روژه ده زه داسې نه کوم